د هند کرکټ ملي لوبډله د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره قوي چمتوالی نیسي. د چې دوی راتلونکي دوشنبه لوبه لري، هند سر له اوسه چمتوالی نیسي او همداشان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره یو په زړه پورې زیری هم پکې موجود دی چې هغه به څه وي. چې نوره څه خبرې دي رځو دغې ویډیو ته. هندوستاني لوبډله د افغانستان سره د لوبې لپاره تمرینات پیل کړل. په نړیوال جام کې د هندوستان او افغانستان لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ د ماسپښین پر 2 بجو پیلیږي. دغه لوبه چې د انګلستان د ساوت آمپټن ښار په روز باول لوبغالي کې ترسره کیږي، هندي لوبډلې ورته لا وړاندې چمتوالی پیل کړ. د هندوستان کرکټ بورډ نن پر خپله ټویټر پاڼې د خپلو لوبغاړو د تمریناتو د مهال انځورونه خپاره کړي او د تمریناتو د پیل خبرې ورکړ. که څه هم د هند او افغانستان لوبه د جون میاشتې په 22مه ده، خو ویرات کوهلي په یوې نوې مرکه کې ویلي دي چې افغانستان لوبډله قوي ده او موږ ته به د لوبې ګټل اسانه خبره نه وي. له بله اړخه د هندي لوبډلې چپلاسی اوپنر توپوهونکی شکرداون د زخمونو له کبله د نړیوال جام څخه بهر شو او پر ځای بل کیڼلاسی ویکټ ساتونکی توپوهونکی راشب پانټ اخیستل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک یاران ډاټ کام ته وویل چې افغان لوبغاړو هم نن تمرینات پیل کړي او د راتلونکي لوبې لپاره چمتوالی نیسي. هندوستان تر دې مهاله په نړیوال جام کې 4 لوبې ګټلې دي. یوه لوبه د باران له کبله بې پایلې پای ته رسېدلې او د لوبو په جدول کې 4م مقام لري. افغان لوبډلې بیا تر دې مهاله 15 لوبې کړي، ټولې بایللې دي او جدول په وروستي ځای کې قرار لري.